بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر نصری یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ د سی پلس پلس 12 کلاس ده. په دې کلاس کې به موږ یو ایکسرسایز ترسره کوو چې د ایکسرسایز کې به څلور پروګرام ډېر ایزي کوشش کوم چې یو ښه ترسره کوم تاسو خوښ شي او خپل کوډینګ طریق استفاده وکړئ. نو راځم موږ سره کلاس نمبر ایکسرسایز اند فرست اوله کې موږ سره څه ده change dollar to rupees صحیح ده او دویمه سره change rupees into dollar مطلب پیسې ډالر ته وړو ډالر پیسو ته وړوي. changing centigrade into Fahrenheit مطلب centigrade Fahrenheit بدلو د هوا تبدیلی ده. او څلورم write a program to check a record of an employee د یو کس د یو کارګر employee کارګر یو ریکارډ موږ ځان سره ثبتوو چې مطلب څومره ورځې کار کړی څونه چټیانې کړي دي او څومره پیسې د دې کېږي. نو راځم کوډ کوم صحیح تیار ما ورته سینټیکس انټر کړی ده. د هر څه نه مخکې موږ څه کوو تیار دلته د ایکسرسایز مې لیکلی هماغه ایکسرسایز دلته هم ده په پاور پوینټ کې. راځم ډایرکټ جمپ کوم ډیو سی پلس پلس ته. نو هر څه نه مخکې اول موږ کرنسي چېرته مطلب د صرف نه موږ پیسې اخلو نو پیسې موږ سره په اشاري عددو کې اوسي مطلب زیاتره موږ پوینټس کې اوسي صحیح ده. نو د پوینټس دپاره موږ تر ټولو ښه ډیټا ټایپ چې دا ډبل ده نو زه ډبل ډیټا ټایپ اخلم او یو درې ویریبل اخلم چې اول موږ سره د ډالر دویم موږ سره دا ریټ صحیح ده مطلب چې ډالر په کوم ریټ کې دي او دریم چې دا موږ سره روپیس مطلب پاکستاني روپی یا افغاني روپی. نو زه به فلحال پاکستاني روپی واخلم روپیس. اوکې ښه راځم اول باید د یوزر نه هغه واخلي قیمت واخلي چې زه قیمت انټر کړم ډالر انټر کړم ریټ یې ورکړم باید ماته پیسې ته کنورټ شي. نو راځم یو اول یې میسج پرنټ کوم چې سی آوټ او دلته یو میسج ورکوم چې انټر ډالر صحیح ده. سین په تور باندې موږ ویلي چې دا څه کوو کنسول باندې موږ یو ډیټا انټر کوو دغه لپاره سین اخلم سین چې ډالر شارټ پروګرام ده بل بیا سی آوټ اخلم صحیح ده سی آوټ انټر ریټ صحیح ده انټر ریټ and cn rate. ښه نو موږ ډالر کلدارو ته وړو پیسو ته وړو نو راځو روپیس مساوي کېږي که نه. نو روپیس مساوي کېږي څه شته روپی مساوي کېږي چې ډالر ملټیپلای بای وټ بای ریټ چې په کوم ریټ کې دي صحیح ده. او راځم چې سی آوټ کوم پرنټ کوم د پرنټ دپاره سی آوټ اخلم نو سی آوټ انټر روپیس total rupees equal to what equal to rupees. راځم دا کمپایل کوم د کمپایل دپاره راځم دلته دا بټن کلیک کوم او راځم دلته اوس لیکم چې ډالر 100 روپۍ ډالر ما سره 100 ډالر دي کلدارو ته اړوم ریټ د موږ سره په بازار کې چلیږي 100 کې چلیږي ډالر بازار کې. نو انټر کوم نو ماته وایي چې ټوټل روپیز از اکول ټو 16,000 مطلب موږ سره ډالر دي 100 ډالر دي را سره په 160 ریټ کې او مکمل پیسې زموږ څومره کېږي 14,000. راځم بیا کمپایل کوم ښه بیا پرې راځم افغانیو ته اړوم صحیح ده. نو ما سره بیا هم دا پیره 200 ډالر دي 200 ډالر دي او ریټ یې موږ سره 4 کې ده آی تھنک 4.7
0.7. نو $200 د موږ سره څونه چې 14,940 روپۍ موږ سره شوې، دومره افغانۍ شوې. بیا راځم بیا کمپیل کوم. ښه دا پیره زه $300 اخلم، صحیح ده. او لږ ریټ موږ سره دا پیره بدل شوی ده، څو ده مطلب ریټ یې راغورځېدلی ده. 150 کې اخلم، صحیح ده. او انټر کوم چې نو مکمل کلدار ته مې واړولې، نو څونه نو $4,500 کلدارې شولې. ښه دا خو موږ سره څه و چې چینج آف ډالر انټو روپیز. زه راځم بېرته ډالر پیسو ته، خپل کلدارو ته، افغانۍ ته، سمثینګ ایراني نورو ته پیسو ته اړوم، صحیح ده. نو راځم دا یو کمنټ کوم، دا به زه کمنټ کوم د کنټرول / په تور باندې. ښه دا د دې ځای نه به دا کاپي کوم او دلته به پیسټ کوم، کنټرول وي، او دا به دې ځای نه راواخلم، کنټرول سی اینډ دیر کنټرول وي، تر څو کمنټ شي. ښه راځو موږ اوس څه کوو، کلدار یا افغاني ډالر ته اړو. نو بیا هم راځم دا پیره سی آوټ اخلم، صحیح ده. سی آوټ اخلم، سی لیکم چې انټر یور روپیز، خپل یا پیسې د انټر که څومره پیسې ته اړی ډالرو ته. نو سی ان د ټول په یو لاین کې کوم دا پیره، صحیح ده. سی ان څه شی، سی ان روپیز. سی آوټ چې سی آوټ دا پیره انټر ریټ څومره ده، صحیح ده. سی ان ریټ سمپل خبره دغلته ده، ډېر ایزي ده. دا پیره موږ ډالرو ته پیسې اړو، نو ډالر مساوي کېږي، صحیح ده. ډالر مساوي کېږي چې روپیز and divide by rate، مطلب څومره پیسې تقسیم که په ریټ باندې، هغه موږ سره څه کې ډالر لاسته راوړي. سی آوټ total dollar equal to، صحیح ده. $0 کمپایل کوم فنکشن 11 سره. راځم دلته انټر یور روپیز، ما سره دی مطلب 9,500 افغانۍ دي، 9,500، صحیح ده. او ما سره ریټ چلیږي په 80 کې، صحیح ده. او کمپایل کوم، نو ما سره ټول څومره ډالر جوړ شو. total dollars are equal to 90، so 97.4026 دومره ډالر ما سره جوړ شو. دلته به زه یو سمپلی دغلته یو دا ساین هم واچوم، I think چې دا به ښه راشي. راځم بیا کمپایل کوم چې سره ښه. بیا ما سره دا پیره لږ افغانۍ زیاتې شوې، خیر 100,000 افغانۍ خو ډېرې کمې دي. خیر لږ به سره نه کمپایل کومه، کمان 100,000 افغانۍ شوې. 100,000 ریټ موږ سره چې دا پیر په 80 کې چلیږي. ښه دا خو دلته خو دا غیر ساین به دې نه کټ کوم، کنټرول ایکس دلته به شو کوم. 12,000 افغانۍ دي ما سره، او ریټ موږ سره چې د په 80 کې چلیږي
دومره ډالر ساين خدا نه ده ډالر ساين موږ سره دغه ده فنکشن دلته بل سپیس هم ورکړم تر څو معلومات وشي. ښه انټر روپیز 100 روپۍ دي ما سره 13,000 افغانۍ دي. بازار موږ سره په شپږویا کې ده د ډالرو نو 101 ډالر شو موږ سره ټوټل. صحیح ده دا خو ښه دا موږ سره څو دویم پروګرام. ښه دریم پروګرام موږ سره د څه چې چینج فرن سنټیګریډ انټو فرنهایټ څنګه کولی شو چې مطلب سنټیګریډ فرنهایټ ته تبدیل کو. صحیح ده نو لازم دا هم کمنټ کوم دا زموږ دویم ایکسرسایز و. دویم سوال مطلب کنټرول ده لازم دریم د لازم موږ سره سوال داسې ده چې څنګه کولی شو موږ څه وکړو چینج سنټیګریډ فرنهایټ ته بدل کړو لکه څنګه دلته. صحیح ده سنټیګریډ انټو فرنهایټ values will be given from the user. صحیح ده ویلیو به څه کوي د یوزر نه اخلي مطلب سین په تور باندې به موږ ویلیو انپوټ کوو لکه څنګه چې دا مخکې مو کوم. خیاس ایزي ده ډېر لازم دلته بیا هم څه وکړم بیا به هم ډبل واخلم. ښه ډبل موږ سره چې د یو موږ سره چې د فرنهایټ ده height and څه ده بل سنټیګریډ ده سنټیګریډ. ښه لازم دلته څه کوم سی اوټ اخلم سی اوټ کنټرول زد انټر سنټیګریډ فرنهایټ ته موږ بدلو که نه سنټیګریډ انټر سنټیګریډ. ښه انټر سنټیګریډ انټر سنټیګریډ ټو فرنهایټ. سین به چې سین به موږ سره سنټیګریډ یې ځکه چې فرنهایټ ته بدلېږي سنټیګریډ. ښه اوس موږ سره فرنهایټ مساوي کېږي که نه فرنهایټ ته یې بدلو فرنهایټ از ایکول ټو سنټي د خپل فارموله لري. صحیح ده فارموله یې داسې په دې ډول ده چې سنټیګریډ multiply by 9 over 5 9.0 and divide by 5.0 plus 32. زموږ سره د کله چې فرنهایټ موږ سنټیګریډ ته بدلو نو موږ سره څه دي سنټیګریډ چې فرنهایټ ته بدلو بهر غواړم نو دا موږ سره فارموله ده. راځم دلته څه کومه سی اوټ کومه چې سی اوټ Fahrenheit is equal to Fahrenheit. compile کوم ښه ایرر موږ سره چیرته ده سنټیګریډ Fahrenheit. Where is the error? لازم اول دی کمپایل کوم ښه څوک منګه انټر سنټیګریډ ښه سنټیګریډ 0 سره 0 سنټیګریډ زویم چې 0 سنټیګریډ څونه فرنهایټ کې
نو موږ ته معلومه ده 0 سنټیګریډ موږ سره 22 فارنهایټ کېږي باید 22 راکړي که 10 راکړي نو زموږ دا کنسپټ صحیح ده که نه نو غلط ده نو موږ سره بالکل چې 0 سنټیګریډ مساوي کېږي د 22 سره 22 فارنهایټ سره راځم دلته بیا کمپایل کوم دا پیرز ورکوم 100 سنټیګریډ نو 212 کې فرانهایټ کېږي نو بالکل 212 فرانهایټ ورکړو بیا کمپایل کوم دا پیرز 12 سنټیګریډ څونه فرانهایټ کې نو 350 فرانهایټ کې دا یو شارټ پروګرام موږ سره چې څنګه کولی شو موږ 100 سنټیګریډ فرانهایټ به تبدیل کو نو تاسو د پر اسایمنټ دا ده چې تاسو د فرانهایټ په سنټیګریډ ته واړوئ صرف دغه فارموله کې چینجز راځي نور سیم ټو سیم اندغه پروګرام ده صحیح ده او طریقې کار هم داسې ده نو اوس راځم د څلورم پروګرام څلورم اکسرسایز ته سوال ته نو رایټ ا پروګرام ټو چیک ریکارډ اف ان امپلای څنګه کولی شو د یو کارګر ریکارډ موږ ځان سره سیف کو صحیح ده روزمره ریکارډ موږ سره سیف کو دا هم کمپایل دا هم هغه کومه کمنټ کومه نو راځم دلته ښه راځم دلته موږ سره اول موږ سره دا چې ښه ټول په یو لاین کې ویریبل اخلم چې آینټي ده آینټي ده په پیره باندې ډیټا ټایپ کې اخلم اول به موږ سره یو ښه آینټي چې ده اول موږ سره سیلري ده سیلري څومره ده سیلري ده بل به موږ سره وسي چې اوور ټایم څومره ده اوور ټایم څومره ده او بل موږ سره چې ده موږ سره چې ابسنټیز ده او فاین ده ښه salary over time and absentees موږ سره absentees د بل موږ سره چې دا ټوټل salary ده فاین ده به ټوټل salary ده ځکه چې جریمه هم ده څومره جریمه ده او ټوټل salary دا یو څو ویریبل دی 1 2 3 4 5 ویریبلز ما واخیستل یو ویریبل به بل واخلم چې سټرینګ به واخلم هغه به نوم به ورکړم چې string name نو دلته به cn name دلته به لیکم cout دا به لږ ښه راشي چې enter your name cn name خبره اوس دې نه شروع کیږي چې اول cout کوم چې enter your salary څومره ده صحیح ده cn salary بیا cout اخلم صحیح ده enter come on enter your overtime مطلب زه په کاری څومره کړی ده cn sign مې ولیکه cn overtime ښه بل موږ سره ده چې فاین ده موږ سره فاین به څنګه موږ را وباسو فاین مساوي کېږي سیلري ټوټل سیلري ډیوایډ ځکه چې موږ سره په هفته کې 4 هفتې یو میاشت در په هر هفته کې یوه چوټي ده
نو څلور چوټیانې راځي نو ته 10 ورځې د 10 ورځو نه څلور هفتو کې یو چوټي وباسي څلور چوټیانې چې مطلب شپږ ورځې بس نو اټس مکمل سیلري ډیوایډ بای 26 divided by 26 صحیح دا موږ سره فاین شو ښه د دې سیلري څومره شو سیلري موږ سره چې ټوټل سیلري is equal to ټوټل سیلري موږ سره چې سیلري کومه سیلري چې ورکړل کیږي پلس جمع کیږي د اوور ټایم زیپکاري سره اوور ټایم بل څه کېږي باید ماینس شي تینا کم شي چې فاین ملټیپلای بای what ملټیپلای بای ابسنټیز چې څومره غیر حاضریانې کړي دي صحیح ده ابسنټیز او سی آوټ صحیح ده دلته ولیکم چې your total salary is your total salary is equal your total salary is equal to total salary همدلته به یو وړوکی غوندې هغه مخلم ته به نیم دا کم نیم چې ورکوم دغه نیم هم راته راوښي دا به ډېر ښه راشي عمر your total salary is equal صحیح ده یو نوم به مطلب عمر لیکه هر کوم نوم چې زه انټر کوم هغه به دلته راته شو کړي راځم دا کمپایل کوم انشاءالله چې کوم مشکل به نه وي ښه اوور هلته آر پاتې ده percentage OBS ده غلطی چیرته ده fine absenteeism غلطی چیرته ده بالکل خیر was not result چې کوسی چې absentee was not declared in the scope دلته اس رانه پاتې ده نو اوس به کمپایل کو enter your name the name ورکوم suppose یوسف نیم ورکوم د دې څومره یوسف سیلري څومره ده سیلري ما سره د مطلب د افغانانو په حساب باندې 7000 ورکو ځکه چې د ټول 8000 کې چلیږي بل انټری ور ټایم زیپکاري څونه کړی دی یو 500 روپۍ 500 روپۍ زیپکاري هم کړی ده صحیح ده ښه یوسف ګوره یوسف نوم یې ورکړه چې your total salary is equal to څومره ده دا یې ماینس کې راوسته ایرر دلته خامخا absenteeism دلته معنا یو څه پاتې چې غیر حاضري مې پکې نه ده ور اچولې دلته باید دا غیر حاضري مې ور واچوم چې دا غیر حاضري مې وځي see out enter your absentees صحیح څومره غیر حاضریان دي کړي دي cn absenteeism اوس راځو چک کوئ enter your name Yusuf enter your salary څومره ده د دې سیلري موږ سره ده 8000 1 2 3 and overtime 500 روپۍ ده 500 روپۍ absentees 3 غیر حاضریانې کړي دي نو موږ سره یوسف نامه ده نوم ده او سیلري 8000 ده او ټایم یې 500 ده زیپکاري 500 کړې ده غیر حاضري 3 ورځې کړې ده نو 3 ورځې سیلري دې کټ شوه یوسف your total salary is equal to 1549 صحیح ده نو دا یو شارټ پروګرام
دې وکړي چې خوښ شوي اوسئ. دا زموږ یو اکسرسایز و د نن ورځې زموږ اکسرسایز و. کوشش پې وکړئ، خواري پې وکړئ، زده یې کړئ انشاءالله چې آینده مو په کار راشي. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم، په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د خدای په امان.